بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی خیلی احترامات میمانه دوستانو. خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به یاستئ او د صحت کلي به هم پر تن وي. دوستانو لکه څرنګه چې زموږ نوې سلسله ده، نوی سفر دی د ټریډینګ په مورد. دوستانو موږ په تیر درس کې وویل چې زموږ به دوهم درس چې وي یا راتلونکي دوهمه ویډیو به دغه ټریډینګ په اړه وي، د سپاټ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ، یعنی سپاټ خرید او فروش او فیوچر خرید و فروش څنګه کیږي او څه ته وایي. دوستانو یو غوښتنه کوم، دغه بعضې ملګري چې موږ ته میسیجونه کول، تقریبا 3-4 یا 6 کسان راغلل زموږ درس تعقیبوي. نو کوشش وکړئ دوستانو چې درس موږ چینل له طریقه مستقیما موږ راغلي یو درس تدریسوو. نو هغه دوستان چې څوک خبر نه وي یا تاسو نور څوک ملګري انډیوالان لرئ، زموږ چینل ته یې دعوت کوي ترڅو دغه سلسله مشترکه په مخ باندې یوسو. په هر صورت دوستانو راځو موږ د سپاټ او فیوچر معاملاتو باندې بحث کوو چې سپاټ او فیوچر کوم معاملات دي، یعنی څه ډول خرید او فروش دی. لومړی راځو دوستانو په سپاټ باندې خبرې کوو چې سپاټ معاملات کوم معاملات دي. سپاټ معاملات هغه معاملات دي چې یو طرفه کیږي، یعنی دې ته موږ ساده معاملات هم ویلی شو. ساده معاملات یعنی د یو خوا اخیستل کیږي او خرڅول کیږي. مثال دی دوستانو، لکه اوس یو جنس دی، قیمت دی $10 د دې قیمت دی او دا قیمت لوړیږي $10 ته، یعنی $10 د دې قیمت کیږي. نو دوستانو دلته یې موږ اخلو او دلته یې خرڅوو او بیرته چې دا بیرته د دې قیمت راځي دې ځای ته چې قیمت یې کیږي $15 او د دې ځای نه بیا قیمت پورته ځي چې قیمت یې کیږي $10. یعنی مونږ دلته بیا اخلو دلته یې خرڅوو. دې ته سپاټ ټریډینګ وایي، یعنی یو طرفه معامله یا په ساده ډول که ووایو ساده معاملات هم ورته وایي. دوستانو دې کې څه داسې خاص ګران دي نه، دا ډېر ساده دي. بیا موږ ځو مستقیما چې کله په باینانس کې اکاونټ جوړ کړو، بیا په باینانس کې موږ تاسو ته ښیو چې دا مقصد په دې ځای کې ما خرید وکولو، په دې ځای کې مې فروش کړو، یا په دې ځای کې اخلم، دې ځای کې خرڅوم. لیمیټ چې ورته وایي، دا بیا وروسته جلا بحث دی، په دې باندې هم بحث کوو دوستانو. نو سپاټ ټریډینګ کې داسې خاص څه نشته دوستانو، دومره ګرانه موضوع نه ده. بل معاملات چې دي دوستانو فیوچر معاملات دي. فیوچر معاملات یا فیوچر خرید و فروش. دوستانو دا کوم معاملات دي؟ فیوچر خو دا کوم معاملات دي دوستانو؟ دا هغه معاملات دي چې دوه طرفه اخیستل کیږي او خرڅول کیږي، یعنی د خوانم خرید شي ای خوانم خرید شي، د خوانم خرید شي ای خوانم خرید شي. دا دوستانو دا داسې معاملات دي چې دا نه تنخوا چې مقصد ستا به خپلې پیسې وي، په دې کې دوستانو تاسو سره صرافي هم قرض کوي، په دې کې صرافي هم له تاسو سره قرض کوي چې هغې ته لیوریج وایي. دوستانو راځو د مثال په ډول یې وایو. فرض که تا سره دي $10 د سره دي ضرب 10x، یعنی تا 10x صرافۍ څخه قرض واخیستو. یعنی داسې تاسو ته مثال درکوم، چون صرافي داسې صرافیان شته چې 200x قرض هم درکوي، 100x قرض هم درکوي، 50 هم درکوي، خو ما تاسو ته د 10x هسې په مثال کې راواخیستلو. اوس دوستانو 10 ضرب 10 چې شي دا 100 کیږي، یعنی دلته ستا ډالر په اصل کې ستا $10 دي، ستا دغه $10، خو تا $10 د صرافۍ نه مقصد لیوریج قرض واخیستو چې ټوټل کیږي دوستانو $100، یعنی ستا دلته معامله د $100 ده. مثال یو جنس دی، لکه موږ په تیر هغه سپاټ مثال کې وویل چې مقصد دلته یو جنس قیمت دی $10، دې ځای ته راځي $10 کیږي، بیا دې ځای ته راځي مقصد دلته موږ $15 کیږي، بیا پورته چې راشي موږ بیا په لوړ قیمت باندې خرڅولی شو. دوستانو دا بیا داسې ټریډینګ دی فیوچر چې ریسکي هم ده، ریسک زیات دی، خطر زیات دی، خو فایده هم زیاته ده. فرض مثال اوس موږ راځو فیوچر کې مثال ورکوو. دلته تا مقصد اصل کې $10 دي، $10 دي دا،
خو دا تا سره صرافه هم لس ایکس خرڅ کړی دی، دا په اصل کې $100 شول. یعنی چون تا $10 دی خو ایکس دی اخیستی دی، یعنی لیوریج دی اخیستی دی، دا $100 شول. نو دوستانو کله چې د یو جنس قیمت د $10 څخه یا د $100 څخه ځي پورته، دلته یې قیمت دوستانو لکه د سپاټ سره چې موږ مقایسه کوو هغه ځای کې قیمت فرض کړه دا $10 و، دې ځای کې $100 ده که نه $100 ده، خو تا دلته لیوریج اخیستی دی، فرض کړه دلته $200 شو قیمت یې، یعنی په سپاټ کې چې تا په $10 باندې 10 ګټلې، په $10 باندې 10 ګټلې، په فیوچر کې به په $10 باندې ضرب ایکس دی، 10 ضرب ایکس دی، یعنی $100 ته چې راسي په 100 باندې به ته $200 ګټې، یعنی دلته ستا د پیسو حجم زیات شو. مقصد دلته ستا د پیسو حجم زیات شو، مقصد هغه ځای کې تا سره $10 وو، یو جنس د په $10 باندې واخیسته په سپاټ معاملاتو کې، او د هغې قیمت پورته شو $100 ته، تا په $100 چې کله فروش کړو نو تا $10 ګټه وکوله. نو په دې کې دوستانو ستا سره غلس ګون دی یا غلس ډالر در سره دی، خو لس ایکس تا قرض له صرافۍ څخه اخیستی دی، یعنی ستا قیمت چې دا قیمت هغه قیمت دی، ستا د پیسو مقدار زیات دی، یعنی دلته ستا پیسې زیاتې دي، مقدار زیات دی. نو دا معلومداره خبره ده چې ډېرې پیسې ګټي، یعنی تا د لسو په ځای اوس ایکس اخیستی دی $100 شول، او د قیمت چې کله 200 ته پورته شو، یعنی البته هغه مونږ چې د سپاټ سره مقایسه کوو د 10 نه 100 ته پورته شو، دا 100 په اصل کې 200 شول، ځکه 200 شول چې په دې ځای کې تاسو د صرافۍ نه قرض واخیستو، لس ایکس قرض مله تاسو د صرافۍ څخه واخیستو، یعنی تاسو اوس په $10 باندې $200 ګټئ. دا رقم ته مثال دی. او په دې کې لکه مونږ چې وویل چې په دې کې دوه طرفه معاملات کیږي. په سپاټ کې دوستانو یو طرفه معاملات کیږي، دې ځای کې ما خرید وکړ، دې ځای کې ما خرڅ کړ، او په دې ځای کې زه بیا ایونه خرید نشم کولای، په دې ځای کې زه بیا خرید کوم، په دې ځای کې خرڅوم، مقصد بیا په دې ځای کې خرید کوم، په دې ځای کې خرڅوم. دوستانو د هغه چې کوم معاملات دي فیوچر، په دا کې بیا دواړه طرف ته معاملات کیږي. دواړه طرف څه رقم ته دوستانو، فرض کا ما دلته د $10 خرید وکولو، دې ځای ته راغلو قیمت، دلته ما دا فروش کړه، یعنی سیل می کړ، سیل دې ځای نه اوس بیا مقصد اخلم، یعنی هغه ځای نه بیا واپس اخیستلی شم، یعنی بیا یې بیې کولی شم، بیرته بیا اخیستلی شم، یعنی د دې ځای څخه ما بیا په دې ځای باندې مې سیل هم وکړ او بای مې ور باندې وکولو، بای او سیل دواړه مې ور باندې وکړو. دې ځای ته قیمت راغلو دوستانو، په دې ځای کې مې د دې ځای چې دا د دې ځای په دا ځای کې چې ما کوم خرید کړی و، په اصل کې یو خرید کسه ګورې ما دلته وکولو، دې ځای نه چې دې ځای ته راپورته شو، دلته ما بیا خرڅ کړو، او د $10 معاملات چې ما بیرته کلوز کړ، دلته مې خرڅ کړو، د هغې ځای نه مې بیرته بیا شاړ ته یو پوزیشن واخیستلو، بیرته مې بیا بای وکړو، یعنی د دې ځای نه دې ځای پورې هم ګټه شوه، دې ځای نه اوس بیرته بیا هم دې ځای پورې په ګټه کې یم، بیا مې پوزیشن خلاص کړو، بیا مې دوستانو دلته مې پوزیشن بیرته بیا سیل کړو، یعنی خرڅ مې کړ. دوستانو دلته مې چې خرڅ کړو، بعد د سیل نه مې ډایرکټ بیا هم لانګ ته واخیستلو، یعنی پورته مې بیا هم پوزیشن خلاص کړو، یعنی دا هم ګټه شوه، دغه دوستانو دا هم ګټه شوه، ایځې نه راغلو دا هم ګټه شوه، دې نه بیا هم راغلو دا هم ګټه شوه، دې ته فیوچر معاملات وایي دوستانو. مقصد دواړو خواو ته خرید او فروش کولای شي، لانګ ټایم کولای شي، شارټ ټایم کولای شي. په سپاټ ټریډینګ کې دوستانو چې دا په سپاټ ټریډینګ کې به دوستانو یو طرفه خلی خرید کیږي، مقصد دلته دی واخیستلو، دلته دی خرڅ کړو، مقصد دلته دی خرڅ کړو په $100، ای ځای نه ته بیا نشي راخیستی، بیا به انتظار کوي، لکه مقصد بیا موږ په تحلیلونو کې وایو چې قیمت کوم ځای ته راځي، په کوم ځای باندې به ریکشن ښیي، د کوم ځای باندې به سپورټ وي، ورته کوم ځای به رزیسټن وي. دلته ما مقصد دلته خرڅ کړو، اوس دې ځای ته انتظار وم، دې ځای ته بیا راغلو، دلته ما بیا واخیستلو، بیا پورته لاړو، دې ځای کې مې خرڅ کړو، اوس دې ځای ته انتظار یم چې دې ځای ته راشي، دې دلته واخلم، دې ځای ته راغلو، په دې ځای کې مې بیا واخیستو، بیا پورته قیمت لاړو. دوستانو دا په سپاټ معاملاتو کې دي. په فیوچر معاملاتو کې دوستانو پورته هم خرید کولای شي
یعنی دې ځای څخه مې دې ځای ته واخیستو، دې ځای نه مې ښکته بیا واخیستو، د ښکته نه پورته مې بیا واخیستو، بیا مې مقصد په دې کې دوه طرفه معاملات کېږي دوستانو، یعنی لانګ ته او شارټ ته دواړو خواو ته معاملات په دې کې کېږي. او نو راځو دوستانو بیا په دې باندې موږ عملی خبرې کوو، عملی مارکیټ ته داخليږو چې مقصد څرنګه دواړو طرف ته معاملات کېږي، څرنګه په سپاټ کې معاملات کېږي. مقصد دا خو اوس موږ تاسو ته یو ذهنیت درکوو چې تاسو مقصد دومره وي چې ورسره آشنا شئ. نور موږ ځو مستقیما په باینانس کې بیا اکاونټ جوړو، بعد د اکاونټ نه موږ راځو په سپاټ او فیوچر ټریډینګ عملی کار کوو چې مقصد څرنګه ما اوس دلته واخیستو په سپاټ کې، دلته مې خرڅ کړو، بیا دلته څنګه واخلم، دلته یې خرڅ کړم، دې باندې موږ خبرې کوو دوستانو. اوس تاسو ته خالي یو دومره ذهنیت درکوو چې تاسو مقصد خالي ذهن مو دې خواته راشي. بیا زو دوستانو موږ مستقیما په باینانس اکاونټ کې خپل اکاونټ خلاصو، هغې نه بعد بیا موږ معاملات کوو چې څنګه معاملات وکړو، څه قسم معاملات دي نوره په باینانس کې په داخل کې د باینانس په اپلیکیشن کې څه ډول سیستمونه کې دي، موږ دا تاسو ته سټیپ بای سټیپ درخایو دوستانو. نننی موضوع یا نننی درس چې و همدې ځای پورې بس و دوستانو. راتلونکی درس به زمونږ وي په باینانس کې اکاونټ جوړول، څنګه په باینانس کې اکاونټ جوړ کړو. او دوستانو یو غوښتنه دغه د چینل کوشش وکړئ تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ او هغه ویډیوګانې چې دي د نورو ملګرو ته هم شیر کړئ ترڅو د یو یا دوه کسانو په ځای ډیر کسان ورڅخه مستفید شي. او بل خبره دا دوستانو موږ په اونۍ کې چې دا 2 ورځې درس لرو، اونۍ کې 2 ورځې درس لرو چې یوې د جمعې په ورځ ده، یوې د هفتې په ورځ، جمعه هفته، یعنی په ورځ اونۍ کې مونږ 2 ورځې درس لرو، د جمعې په ورځ او د هفتې په ورځ مونږ خپل ویډیوګانې اپلوډ کوو ان شاء الله. دوستانو خبرې نور نه وګدم ځکه ویډیو غټیږي، ویډیو باید غټه نشي. دوستانو راتلونکی درس زموږ شو په باینانس اکاونټ کې اکاونټ جوړول یا په باینانس کې خپل اکاونټ جوړول چې باینانس کې څه ډول اکاونټ جوړیږي، په هغې کې به موږ بیرته بیا او سپاټ او فیوچر عملي تاسو ته ښایو څه ډول معاملات پکې کېږي، څه ډول یې وکړو. تر راتلونکي ویډیو پورې دوستانو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. ښه وختونه، ښې چارې.